کم علوم و معارف کم د ذوق احوال چې حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه په دې پرفتنه دور کې امت ته تشریح کړي دي او بیان کړي دي په دې کم عمر چې موږ ډېر ګرځېدلي یو د ډېرو خلکو سره تعلق راغلی د ډېرو خلکو سره مواسطه راغلی د ډېرو خلکو علوم و معارف مو اورېدلي د ډېرو خلکو تحقیقاتو ته مو غوږ ایښی دی تاسو د رب العالمین په ذات باندې یقین وکړئ دا خبره د احساساتو نه کوم د الله په ذات قسم چې کوم علوم و معارف د مبارک سپړلي دي او د امت ته وړاندې کړي دي په دغه انداز باندې په دې زمانه کې تر اوسه پورې چا په هغې باندې خوله نه ده خلاصه کړې او که تاسې وایئ چې محض دعوه ده دعوه نه ده دا مې عهد دی که رب العالمین ژوند را نصیب کو ژوندی وم داسې سالکانو وروڼو ته او عوامو وروڼو ته هغه تحقیقات د مبارک صاحب رحمت الله علیه چې کوم د مبارک کړي وه اراده مې د دې کړې ده چې په احسن طریقې تاسو ته وړاندې کړم د وړاندېوالي نمونه یې څه شی ده دوستانو تاسو ته فکر دی تاسو خپل اکثره د حلقو کې او شاګردانو دي دوستانو ته وایم زمونږ به کم نصیبي وه هغه چا استفاده د مبارک صاحب د علومو نه وکړه چې څوک ناست و ورسره دا چې د مبارک علوم وه دا د په دویم او دریم قدم کې خلکو ته وړاندې شي چې څه راز رب العالمین په دې کې یا به زمونږ سستي وه یا به زمونږ کم نصیبي وه یا به تقدیر د رب العالمین داسې وه چا دغه مبارک تحقیقات وانه اورېدل چا ورته غوږ کې نه ښوده چې د مبارک څه ویلي د دې وجې نه اکثره به موږ د استادانو د خولې نه په دې علمي مدارسو کې اورېدل ځه لوی سړی دی او ډېر مریدان لري ولیکن بس پیر وه د علم سره نسبت او دغه رنګې چې دی د ظاهر د شریعت سره نسبت دومره نه وه هغه علوم د مبارک صاحب رحمت الله علیه ما فقیر په خپل سایه او د دې مبارکانو په دعاو په برکت باندې لاس ته راوړي په زرګونو کیسټې د مبارک صاحب رحمت الله علیه چې د مبارک صاحب رحمت الله علیه علوم و معارف پکې ثبت دي دغه مبارک تحقیقات پکې ثبت دي هغه ما فقیر لاس ته راوړي او اراده مې د دې کړې دې دپاره مې نه دي راوړي چې زه تنها واورم ځان سره وساتم دې دپاره مې راوړي سالکانو چې زه تاسو ته په قلبي شکل باندې ولیکم او ستاسو مخې ته کېږدم بیا خپله هم وګورئ او بیا دې نور خلک هم وګوري چې د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه دغه علوم او د معارفو کچه او انداز په کوم حیثیت باندې وه تاسو دعا کوئ چې رب العالمین اسباب برابر کړي دوستان به اعتقاد به مضبوط شي دشمنان به باور او قناعت وکړي ځان سره که په خوله نه وایي زړه کې به ووایي چې کاش چې د دې هستۍ نه مو استفاده کړې وای کاش چې دشمني مو ورسره نه وای کړې کاش چې یو ځل ورغلي وای مجلس کې ورسره ناست وای دغسې یو عظیمه هستي رب العالمین موږ او تاسو ته راکړې او د دغې عظیمې هستۍ په یاد باندې راغونډ یو الله تعالی دې د مبارک په نسبت باندې موږ او تاسو ته استقامت نصیب کړي رب العالمین دې د مبارک په نهج باندې موږ او تاسو ته روانېدل نصیب کړي الله تعالی دې د مبارک دا مسیر په ښایسته طریقه باندې موږ او تاسو ته د هغې توضیح او تشریح توفیق راکړي او رب العالمین دې حاجي صاحب محترم ته هم عمر ورکړي چې داسې بهترین مجالس وخت په وخت باندې دایروي او موږ او تاسو راغونډوي پکې دا کابل او د مشرانو مخکې زیادت نقصان دا نه شوی وي عفو غواړم السلام علیکم ورحمة الله